د نوې جبهې په اړه د نجیب ننګیال او سعید خوستي لفظي شخړه. ننګیال وایي که ملت خپل ګڼئ نو ولې له ټاکنو ډارېږئ؟ جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پخواني حکومت دوو مشهورو جنرالانو سمیع سادات او خوشحال سادات لخوا امریکا کې یوې نوې سیاسي او جنګي جبهه جوړه شوې ده. نجیب ننګیال د یادې جبهې اعلامیه خپره کړې خو قاري سعید خوستي غبرګون لیکلي. د دې تښتېدلي امریکایي یتیم لاندې کومنټونه تاسې وګورئ چې ملت څومره له دې خلکو څخه استفراق کوي او څومره دوی د موږکان غوندو ته په تمسخر ګوري. دا د ذلیلان په دې هم ونه شرمېدل چې امریکا خپلې غوټې وتړلې او دوی یې په تش میدان پرېښودل. نجیب ننګیال لیکلي دا جنسي تجاوزګر هم اوس افغانانو ته د پیغور شو. دعوه کوي قسم هم خوري ایمان هم پرې لري چې ملت له دوی سره دی. نو چې دومره یقیني له ټاکنو ولې ډار لرئ؟ خو وړاندې شه کنه معلومه بشي چې ملت له تا سره دی که له بل سره. د څو ورځو لپاره دا د ټوپک شپېلۍ یوې خواته کړه. وګوره چې ملت ستا ګیرش کوي که نه، تر څو به له ډاره په بغل کې ډک ټوپک ګرځوي. څومره به ظلم ته دوام ورکړي، څومره به وکولی شي خلکو ته د دین په نامه دام کېږدي. خلکو نور ستاسو څیره ولیده، عدالت یې هم ولیده، سوله یې هم ولیده، تقوا او کفایت یې هم ولیده. خلک دا نه در سره مني چې ته د لهیم او شهیم اوتو کړې ګرځي، خو غوړې مزې کوي او خلکو ته په آخرت کې د اجر ژمنې ورکوي. خلک پوهیږي چې د خپله په دې هیڅ هم باور نه لري. دا خلک عملا په جهنم کې ژوند کوي. له جهنمه به څه ډار ولري؟ ته یې نور له کوم جهنمه ډاروي او ولې ډاروي؟ آیا له تا ډیر ګناهګاران دي؟ دغه د ټول ایمان دی چې ملت له تا سره ونو د پیغمبر په مسند د ټوپکوال ورته دراوه. 20 کاله جمهوریت کې څوک د دغه یو عکس بیلګه وړاندې کولی شي چې چا د منبر د پاسه ټوپکوال درولی وي؟ یوازې یوه دغسې بیلګه دې وړاندې کړې. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.